سلامونه جوړ تازه په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او خوښ اوسیږئ. غواړم چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د لوبډلې په اړه لږ وغږیږم. ما چې د افغانستان د لوبډلې د بریاو په اړه لیکل وکړل په فیسبوک کې لیکنې مې وکړې، نو ځینو مینوالو پوښتنه کړې وه چې د سوپر 6 او یا د شپږو غوره لوبډلو مرحله څنګه د افغانستان هلته باید څه وکړي چې سیم فاینل ته لاړ شي او نهایتا فاینل ته لاړ شي، او دغه مرحلې ته د رسېدل افغانستان پکې څه امتیازات لري او څه به وشي. هڅه کوم چې په دې ویډیو کې لږ وضاحت ورکړم. په عمومي ډول د 19 کلنو نړیوال جام په 4 ګروپونو ویشل شوی وو. په هر ګروپ کې 4 ټیمونه وو، یعنې 14 ټیمونه وو، په 4 ګروپونو باندې ویشل شوي وو. افغانستان په ډي ګروپ کې وو له جنوب افریقا، له ویسټ انډیز او له تنزانیا سره. په ګروپي لوبو کې په هر بری سره 2 پوینټونه ورکول کېدل یا 2 نمرې ورکول کېدل. له نیکه مرغه افغانستان خپل 3 واړه لوبې وګټلې او 6 پوینټونه یې واخیستل. د 6 پوینټونو په لرلو سره افغانستان په خپل جدول کې اول راغی او مستقیما د 6 لوبډلو د 6 غوره لوبډلو او یا سوپر 6 مرحلې ته لاره وکړه. چون د هر ګروپ نه 3 لوبډلې د سوپر 6 مرحلې ته ځي چې 12 ټیمونه کیږي، نو تنزانیا د افغانستان د ګروپ څخه ووتله، نو ویسټ انډیز، جنوب افریقا او افغانستان د سوپر 6 مرحلې ته ووتل. دا 3 واړه هیوادونه. د نورو ګروپونو نه هم 3 ټیمونه ځي چې هلته 12 ټیمونه به شي. بیا 12 ټیمونه په 2 ګروپونو باندې ویشل کیږي او هر ګروپ کې سوپر 6 مرحلې دي. افغانستان په ډي ګروپ کې وو، نو دا تقسیمات داسې شوي دي چې د A ګروپ به د ډي ګروپ سره وهي او د B ګروپ به د C ګروپ سره وهي په سوپر 6 کې، البته د سوپر 6 په مرحله کې. نو بناء افغانستان خپل ګروپ کې اول مقام خپل کړی وو. تنزانیا خو الریډي ووتله، نو د هغه پوینټونه نه شمېرل کېږي. نو افغانستان 4 پوینټونو سره د سوپر 6 مرحلې ته لاړ، ځکه د جنوب افریقا او ویسټ انډیز نه لوبه ګټلې وه او دې سره چې دا ټیمونه هم ځي، نو افغانستان دا پوینټونه هم ځان سره په سوپر 6 مرحلې کې لري. نو په سوپر 6 مرحلې کې به افغانستان 4 پوینټ لري او د A ګروپ د الف ګروپ چې استرالیا او سریلانکا او ایرلند ترې وتلي دي سوپر 6 مرحلې ته، د هغه ګروپ د 2 او 3 ټیم سره به لوبه کوي اوس افغانستان. په دې معنی چې د دوشنبې په ورځ به په نامیبیا کې له سریلانکا سره لوبه کوي او د جمعې په ورځ به له ایرلند سره لوبه کوي په سوپر 6 مرحله کې. په سوپر 6 کې چون افغانستان 4 پوینټ لري، که د سریلانکا هم لوبه ګټي او د ایرلند هم ګټي چې انشاءالله وبه ګټي، نو 8 پوینټونه کېږي، نو مستقیما سیمه فاینل ته ځي یا نیمه پیلوبو ته لاره کوي. که چیرته خدای ناخواسته په دې دواړو لوبو کې یوه لوبه ګټي او یوه یې بایلي، بیا هم 6 پوینټه کېږي او بیا به نو د سیمه فاینل ته د ورتګ مسله رنډیټ او د نورو لوبډلو پوینټونو او رنډیټونو ته کتل کېږي چې د هغوی رنډیټ او پوینټونه څنګه دي. ښه او اسانه طریقه همدغه ده چې افغانستان د سریلانکا نه هم لوبه وګټي او د ایرلند نه هم لوبه وګټي، نو مستقیما چیرته لاړ شي سیمه فاینل ته لاره وکړي. د نورو ګروپونو هغه ټاپ ټیمونه چې دي، اول مقام ټیمونه چې دي، هغوی هم 4 پوینټونه لري. په دې معنی چې افغانستان سیمه فاینل ته تر ویسټ انډیز او تر جنوب افریقا ډیر چانس لري چې سیمه فاینل ته ووځي، ځکه 4 پوینټه لري. که دا 4 نور پوینټونه واخلي نو هیڅ سوال نه پیدا کېږي. که بیا هم 2 پوینټه واخلي 6 پوینټونه کېږي، ځکه جنوب افریقا او ویسټ انډیز 2 پوینټه لري، هغوی باید دواړه لوبې وګټي چې 6 پوینټونو ته ورسیږي خبره. خو افغانستان کې یوه لوبه ګټي نو 6 پوینټونو ته خبره رسیږي. نو که بیا څو ټیمونه داسې کېږي چې 6 پوینټونه لري، بیا به د دوی رن ریټ او د هغه نورو مسلو ته په کتو تصمیم نیول کېږي چې کوم ټیم سیمه فاینل ته لاره وکړي. خو زما تصور دا دی چې انشاءالله افغانستان به په ښه او اسانه طریقې سره سیمه فاینل ته لاره کوي. بیا به هلته نو خبره د فاینل وي چې بیا په هغه وخت کې په دې باندې خبرې وکړو. د کرکټ اړوند بله خبره دا وه چې د کرکټ نړیوالې شورا تازه تصمیم اعلان کړی دی چې بنګلادیش د نړیوال جام څخه ویستلی دی او په ځای سکاټلند ته بلنه ورکړل شوې چې په نړیوال جام کې ولوبېږي. بنګلادیش نه غوښتو چې هندوستان ته راشي، د هغوی ترمنځ سیاسي مسایل وو. آی پی ایل نه مستفیض الرحمن ووتو، بیا بنګلادیش ویل چې که زموږ د یو لوبغاړي زغم او حوصله په هند کې نشته، نو موږ ولې 20 لوبغاړي یا 15 لوبغاړي واستوو او اداري پلاوي واستوو. نو بناء موږ غواړو چې د هند په ځای
په سریلانکا کې د 2018 کال نړیوال جام لوبې وکړو، چون سریلانکا او هند د نړیوال جام قرباني دي. خو بالاخره آی سی سی کرکټ نړیواله شورا وویل چې موږ خپل تحقیقات وکړل، نو د بنگلادیش لوبغاړو ته کوم امنیتي خطر نشته، نو باید دوی لاړ شي. بنگلادیش بیا وویل چې موږ نه ځو، آی سی سی خپله پرېکړه وکړه. البته د آی سی سی په دې پرېکړې کې سیاسي انګیزه پکې زیاته وه، چون د بنگلادیش او د هند ترمنځ هغه سیاسي روابط په بنگلادیش کې د پاڅون او د حکومت د بدلون نه نیولې د مستفیض الرحمن له آی پی ایل نه د هغه تر ویستلو پورې، او په هند کې شیخ حسینې ته د پناه ورکولو پورې او هند ته د سفر نه کولو پورې دا مسایل سیاسي وو او دا تصمیم هم سیاسي دی. نو په سیاسي مسایلو کې او په سیاسي تصمیمونو کې چې د ورزش په اړه کېږي، نو طبیعي ده چې ورزش او د ورزش مینوال هم زیان ویني. نو د بنگلادیش میلیونونه مینوال به زیان وویني چې لوبډله به په نړیوال جام کې نه وي، او اقتصادي تاوان به میلیونونه ډالر هم د کرکټ نړیوالې شورا ته ځي او هم بنگلادیش ته. د دې ورخ په افغانستان بله میاشت نړیوال جام ته ځي، او هغوی هم په دې ګروپ کې دي له افریقا، له نیوزیلند، له کاناډا او له یو بل هېواد سره مخامخ دي. په هغه وخت کې به بیا د ملي لوبډلې په لوبو او د هغوی د پرمختګ امکاناتو هغه وخت خبرې کوو. مننه، ښه وخت.